السلام علیکم ګران خو ملګرو زه ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه ملګرو پر همدا ویډیو کې تاسو ته دغه درخواست مست څنګه د 12 د پرغون لپاره یا 12 څخه چې کوم کسان پرغيږي یو ځان ته بلنلیک څنګه جوړ کړي دغه ویډیو هو کسان ته ولګي چې د 12 ټولګي څخه پرغيږي هغه هم کول شي دغه خلته تاسو کارت جوړ کړئ او ملګرو ته په واتس اپ او میسنجر او په نور ټولنیزو رسنۍ پوسټ یا ورته ولګي نو ملګرو طریقې ډېر اسانه دي ځان لپاره د یو کارت جوړ کړئ طریقې ز سمپل طریقه درته هم تاسو خپل خوري پکې وکړئ د کارت جوړ کړئ چې مطبوع ولا ته ضرورت نه تاسو په خپل جوړول شي ډېر سمپل اسانه کار دی د اول به تاسو ملګرو راشي پلی سٹور ته پلی سٹور کې به تاسو پکسل اپ سرچ کول کړئ دا پکسل اپ ډاونلوډ کړئ کله چې ډاونلوډ بیا به ور باندې کلیک وکړئ ملګرو کله چې پکسل اپ تاسو راخلاص کوئ په تدریج ډاټس بٹن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو سایز ورته انتخاب کړئ ایمیج سایز باندې تاسو کلیک وکړئ څومره سایز چې تاسو غواړئ هغه ورته کلیک وکړئ یعنی چې هر ډول سایز غواړئ تاسو پکې کنیکټ کولای شئ سایز څومره هم دغه سایز ما انتخاب کړو یعنی دومره سایز کې زه دغه کارت یا بلنلیک جوړ کړم بیا ملګرو تاسو راشه د پلس نشان باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې د پلس نشان باندې کلیک وکړو دلته بیا تاسو ملګرو لاندې پروم ګیلری په دا باندې کلیک وکړئ تاسو بس دا ګیلری ته بيزي خو مخکې له تاسو ګیلری ته لاړ شئ تاسو په اول کې دا ځای باندې کلیک وکړئ تاسو صفحه ول انتخاب کړئ سید ملګرو په دا ځای باندې کلیک وکړئ ول صفحه انتخاب کړئ دلته بیا راشه پروم ګیلری په دا ځای باندې کلیک وکړئ تاسو صفحه ته څه وکړئ یو عکس انتخاب کړئ ګیلری باندې کلیک وکړئ بیا داسې لاندې لاړ شئ او تاسو په ګیلری کې به یو داسې عکس موجود وي چې هغه تاسو صفحه ته انتخاب کړئ که تاسو سره نه ماته کمنټ وکړئ زه په پوسټ کوم په یوټیوب باندې ته پوسټ کوم یا ماته واتس اپ لینک ګروپ لینک په د ویډیو په ډسکرپشن کې شته به ګروپ ته درته اپلوډ کړم صحیح ده بیا اندازې ډایرکشن سره د داسې ډیزاینونو لپاره خو زه یو داسې ډیزاین تر خلم چې تاسو ته سمپل وخم چې ایډیټ کړم صحیح ده ملګرو پر همدغه ځای کې زه څو ایډیټ یا طریقې درته خایم نو ملګرو بیا اندازې ډېرې تاسو داسې کې کتلی شئ همدغه یو دی ګورئ زه تاسو ته نښه کړم دغه ګورئ دغه یو دی دغه یو دی دغه یو دی او دا ځکه هم د خولۍ نشان هم پکې شته دا ځکه دغه ډیزاین هم پکې شته خو بیا اندازې ډېر سره دي که تاسو لاندې نور هم لاړ شئ په دغه ځای کې هم راخیستلی شئ بیا اندازې ډېر سره دي خو زه سمپل دا ځکه یو داسې عکس راخلم چې هغه زه درته ایډیټ کړم سمپل دغه یو عکس راخلم دا زه صفحې ته ورکوم صفحه مکمل انتخاب شوه کله مې چې صفحه انتخاب شوه دغه عکسونو ته تاسو نیډ لرئ نو ماته ویډیو په ډسکرپشن کې واتس اپ لینک شته پاندې بیا ماته میسیج وکړئ واتس اپ ته ګروپ ته راشئ ماته کلیک وکړئ بیا پروم ګیلری باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو خپل عکس راواخلئ فرض مثال سمپل زه بیا راځم دلته یو داسې عکس راخلم چې هغه ما پکې ورسېږي ملګرو زه داسې یو عکس ورته راخلم فرض مثال دغه ځای کې زه دغه عکس راخلم سمپل تاسو بیا خپل عکس راخلئ دا ځکه دغه باندې کلیک وکړئ دا باندې کلیک وکړئ دا به څنګه کړئ منظم به کړئ صحیح ده اوکې بټن باندې کلیک وکړئ دا به څنګه شي سمه منظمه بشي دا به داسې ورته سایز کې برابر کړئ ګورئ سایز کې برابر شو کنه نو لږ کوچنی کوم دا ځکه سایز کې برابر کړئ او مکمل سیده به ولیکئ دا هم څه شو تاسو نور ډیزاین هم پکې لشه ګیلری ته راشي دا ځکه پته هم ولیکئ دا قلم نشان باندې پلس نشان باندې کلیک وکړئ دا ځکه قلم نشان باندې کلیک وکړئ دا ځکه تاسو خپل لیکنه نوم ولسوالۍ نوم هر څه پکې لیکل شي دا ځکه پته کې هم کې ورکول شي دا مثلا ډیزاین دا ځکه خپل نوم بیا لیکل شي فارغات دا ځکه هم لیکل شي خو ډیر خوندور تاسو څنګه کولای شئ جوړول شي نو ویډیو بیا د زی وګړي تاسو نور تشخیص په دغه نشم درکړل ځکه چې ویډیو وګړي او ډیر سمپل ساده کار دی تاسو خپل کار په اسانۍ سره جوړول شي نو ملګرو د ویډیو هغه کسان ته ولګي چې له 12 څخه څنګه کیږي پرغيږي سید ملګرو نو ویډیو حتما در سره شي ویډیو مخه لایک سبسکرایب در څخه هیر نشي مننه